بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د پی ټی وی نېشنل پروګرام هنداره کې تاسو ته هرکلی. زه یم ستاسو کوربه کاشف الدین سید. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې موږ په خپل دغه پروګرام کې وخت په وخت باندې په روانو چارو هم خبرې کوو، په سماجي او معاشرتي مسایلو او ستونزو باندې هم خبرې کوو. همدغه شان نن چې کومه موږ موضوع ستاسو لپاره راوړې ده هغه دا ده چې په معاشره کې په ټولنه کې چې کوم اعصابي او نفسیاتي دباو سیوا شوی دی او د هغې په نتیجه کې تشدد سیوا شوی دی، د خلکو رویو کې سختوالی راغلی دی، د خلکو چې کوم معاملات دي په هغه معاملاتو کې سختوالی راغلی دی، د یو بل سره په خبرو اترو کې عام چې کوم د ژوند معاملات دي په هغې کې تشدد دی، سختی ده، پکې جنگ جګړې دي. او بیا دغه ټول صورتحال ته چې مونږ ګورو نو دا بیا پرمختګ کوي او جرایمو طرف ته خلک روان دي. او بعضې وخت کې مونږ ګورو چې د چا د لاسه داسې یو کار وشي چې هغه بیا ټول عمر په هغې باندې ستومانوي. او دا څیزونه که بهر په زموږ په عام معاشره کې دي دا اوس خاندانونو ته هم راننوتي دي. او مونږ ګورو چې کله د بچي د لاسه خپل والدینو ته نقصان ورسي او زیان ورسي، د رور نه رور ته زیان ورسي، او دغه شان دا پکې هم راله چې کله د والدینو د لاسه خپلو بچو ته هم نقصان رسي. او دغه شان په معاشره کې یو اړې ګړې شروع دی او د هغې چې کوم نتیجه موږ ته په وړاندې راځي نه هغه دا راځي چې بېچیني ده، عدم اطمینان دی او سختی ده. په دغه باندې به موږ نن په خپل پروګرام کې خبرې اترې کوو زموږ سره چې په دغه حوالې سره کم ګران میلمانه هغوی په پروګرام کې شریک دي. نو په هغې کې زموږ یو میلمه هغه د نفسیاتو په حوالې سره، د ذهني امراضو په حوالې سره خپل یو ډېر لوړ مقام لري، یو نوم لري زموږ په دغه سیمه کې، زموږ په دغه صوبه کې د طب په میدان کې یو ډېر لوی نوم پروفیسر ډاکټر خالد مفتی صاحب موږ سره په پروګرام کې شریک دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی. مهرباني. بل میلمه زموږ هغه صحافي هم دی، استاد هم دی، او په دغه خپل موضوعاتو باندې هغه د ډاکټریټ ډیګري هم لري. صورتحال که هغه د وخت کې زموږ په معاشره کې رامخې ته دی، که هغه زموږ د سیاسي حالات دي، که هغه زموږ سماجي معاملات دي، او دغه شان که هغه زموږ د سیکیورټي معاملات دي، په هغې باندې خپل یو بھرپور نقطه نظر لري. ډاکټر یوسف علي صاحب موږ سره تشریف لري. ډاکټر صاحب تاسو ته هم ډېره مننه. ټول ناول راځم پروفیسر ډاکټر خالد مفتی صاحب تاسو طرف ته. او ډاکټر صاحب تاسو ډېره مننه کوو چې تاسو موږ ته وخت راکړه. دا چې کوم موضوع موږ د دې نه وړاندې ذکر کړه چې معاشره کې اعصابي تناو دی، تشدد دی، پکې نفسیاتي مسایل دي، د هغې یوه نقشه تاسو موږ ته ډېره ښه کېښودی شئ چې وړاندې پرې موږ خبرې وکړو. تاسو ته مریضان راځي، تاسو ته خلک راځي، څه ګڼئ تاسو څومره د ورځې تاسو ته څومره کیسونه راځي، او بیا چې تاسو د هغې ایوریج وباسئ د میاشتې او یا د کال، دا معامله څومره روانه ده؟ کاشف صاحب دا معامله چې دی خالی پېښور کې نه دی، قومي نه ده، پاکستان کې نه دی، بین الاقوامي ده. او دې وخت کې اوس پرون زه راغلی یم ویانا نه، ورلډ سایکاټریک اسوسییشن طرف نه مالته یو خپل تحقیق ویلی دی. نو اوس هغوی هلته وایي تحقیق شوی دی چې یو 14 کسان ولاړي او هغوی کورو کې جنگ جدل کېږي، جګړې کېږي او کله کله وایلنس هم وشي، نو لاس اوچت کوي. نو آؤٹ آف 16 نه کسانو لاس اوچت کړو. حاجي اوس خپل کلینیک له رای شو، یعنې دا د نیمې نه هم لږ پرسنټیج سیوا راځي. لیکن چې کله دا شی ما خپل کلینیک کړی و سټاف کې چې کوم سټاف دي مریضان نه نو 12 کسان ولاړو سره د زما، نو ما ویل چې دا خپل فیملیز کې تشدد او دا سلسله څومره کسانو کې کېږي. نو بغیر د یو یعنی 12 کسان موږ یو نو 11 کسان چې دی هغوی ویل چې زموږ کور کې جنگ جګړې او تشدد راځي، او تشدد هم راځي، جنگ جګړې هم راځي، او زیاتر هغه چې فیمیلز خو بالکل لاس اوچت کړی. دریم کوېسچن ما تپوس وکړو چې دې کې زیاتر سړي انوالو دي یا لیډیز هم وي، نو هغوی تقریبا 50% وویل چې لیډیز دي او 50 ومنل او 50% سړي دي.
دغه شانتي چې زه خپل کلینیک لا وګورم چې بې درېغ کسان راځي نو هغه کې تقریبا 87% موږ سره چې د شپږ میاشتو ریکارډ دی هغه کورونو کې تشدد دی. نه صرف دا زه آنلاین یو پروګرام یعنی چې کوم مریضان تاسو ته د ذهني امراضو راځي نو هغوی ښکار دي د کورني تشدد، هغوی ذهني تشدد والا مریضان چې دي هغوی هم وکتل ضروري نشته چې ذهني بیماری کې هر یو سړی بیمار ذهني بیمار تشدد لري. هغوی کې تشدد یو بنیادی مسله وه صحیح چې یا چا مرډر کړی و یا اټمپټډ و او معمولی خبره نه دا خبره زیاته شوه. نو هغوی څلورم خبره دا دی چې لږ شانتې دا خوشخبري ویم یا څه ویم زما طریقه کار دا دی چې زه هغوی له ویم چې یاره تاسو خبره چې کله کوئ او فوراً جواب ورکوئ. لیکن اکثر تاسو به کتلي چې خبره به هغه کوي نو منځ کې جواب هغه تیار کړي ورکړي نو دا چې دی نی جرک ریاکشن دی نو دونه جلد جواب میلاو شي نو هغه کې 1% چانسز دي چې حالات بیا خراب شي. او زه هغوی له وایم دا خو جی عام یو خبره یو مفکر قول ما کته چې مونږ خبره اورو د دې دپاره چې زه جواب ورکړم، دې دپاره نه چې زه انډرسټینډ کړم او زه پوه شم. بالکل لیکن زه وایم زه یو عام شی وایم چې ستاسو دا سوال دی د دې جواب فریج کې کېده او که بالکل حل نه کېدل والا یې ډیپ فریزر کې کېده یو وخت به راځي چې هغه وخت کې د دې جواب په خپله به میلاو بشي. بالکل یقینا ډاکټر صاحب ډېره بهترین انداز باندې تاسو دا خبره چې یاره پکار نه ده چې د هرې خبرې جواب دې ورکړي چې فوري طور خو دې بالکل نه ورکولی کېږي. ډاکټر صاحب دا خبره وکوي او وایي چې بس په یو یخدان کې کېده او چې کله موقع راشي نو په خپله بیا جواب میلاو شي. یوسف علي صاحب موږ چې خپل معاشرې ته ګورو او تاسو چې خبرونه ورکوئ یا زمونږ عام د ورځې خبرونه چې په اخباراتو کې په میډیا په مختلف چینلز باندې یا په مختلف میډیمز باندې راځي نه ګڼئ تاسو چې د تشدد خبرونه پکې ډېر زیات شوي دي؟ ډېره مننه کاشف صاحب، بالکل دا تاسو ډېره بنیادي خبره وکړله. دا زه کله ناکله زه په دې یونیورسټي کې جرنالیزم یو کلاس ښیم هغې کې هم زه دا وایم چې تاسو سهار اخبار مونږ راوالو آج اخبار یا مشرق اخبار نو تاسو پکې کاونټ کوئ څومره ډېر د کرایم خبرونه وي او بیا چې د هر یو خبر شاته ځئ که نه نو څه هم دقه خانداني لکه هغه کورنۍ تشدد وي د چا وړې وړې مسلې وي. ایون اوس نن سبا خو ډېرې مسلې دا دي کاشف صاحب چې لکه څنګه ډاکټر صاحب هم وویله زمونږ لکه په معاشره کې هغه عدم برداشت او هغه نفسیاتي دباو دومره ډېر شوی دی که نه چې څوک د چا هم خبره نشي برداشت کولی. تاسو خو لا دا ووایي چې هغه د ډاکټر صاحب وایي چې نی جرک ریسپانس ورکوي څوک خبرې مکمل کولو ته هم نه پرېږدي منځ کې جواب ورکوي. یعنی یو ذهن د هغه خپل جوړي او هغه دا اظهار کول غواړي چې که ته هر څه ووایې زما ذهن جوړ دی بالکل همدغه بدلولو والا نه دي او د هغې لکه ډېرې وجې نفسیاتي دباو که نه ډاکټر صاحب خو ډېر ښه ایکسپلین کړي هغه خو مونږ د معاشره کې بلا ډېر مسایل دي خاص کر نوجوان کول ته بالکل او د هغه مسایلو څه حل هغوی ته نه ښکاري. نو یو خدا دی چې هغوی راه برار اختیار کړي د معاشرې نه لاړ شي. نن سبا اوس تېر کال کې هم څو لکه خلک د پاکستان نه مایګریټ شوي دي بهر ته که نه کلي ورته پرېښودل علاقې ورته پرېښودل ملک یې ورته پرېښودل او یا چې دلته کې نو هغه مسایلو سره دوی ورسره هغه کشمکش کړي هغه کشمکش کې دوی مسایل خو نشي اوورکم کولی نو خپل ذهني دباو شکار شي ډېر زیاته او بیا همغه عدم برداشت راځي بیا هغه چړچړاپن راځي بیا هغه منګور او دا وړې وړې مسلې نه دي دا غټې مسلې دي. لکه اوس سړی وګوري که نه چې لکه نن سبا زمونږ د انکم او د خرچ بیلنس هم نشته زمونږ تعلیم ریشو هم دغه ده بیروزګاري ډېره په پیک ده انفلیشن ډېر زیات بره دی نو هغه ډیفینیټلی به هغه چې ته یو کس روان یې ته هسې هم خبره کوي هغه د سره بیا لکه هغه عدم برداشت وي که نه هغه دغه کېږي نو د هغې د وجې مونږ ګورو تېر شوي دا تاسو د اخبار خبره وکړه په اخبارونو کې چې خبرونه یې کوم جنازه باندې ډز یو شي 7 کسان مړه شو دورونو په بجلی په بل باندې جګړه وکړه 14 کسان دواړو خاندانونو مړه شو دواړه د یو کور کسان او دا زموږ مخکې چرته دیر کې کېږي چرته هریپور کې کېږي چرته پېښور کې کېږي بډابیره کې کېږي کچګړه کې کېږي دلته کې ده نو د هغې دغه مسایل دي دغه د هغې نفسیاتي دباو جوړېږي او د هغې نه موږ بیا په وړو وړو خبرو باندې عدم تشدد او بیا هغه تاسو وختي خبره وکړه که نه کرایم ته ځو بیا موږ داسې ځای ته لاړ شو چې هغه بیا هغه پوینټ اف نو ریټرن ته لاړ شو که نه او بیا هغه دومره ډېرې مسلې بیا جوړې شي چې لکه یو کس ته مړ کو اخو زه مړ شو لاړو خو دواړه خاندانونه بیا څومره افیکټ شي
کور پریدي کلی پریدي جیل دغه او په دې دغه کې بیا هغه برداشت کول څومره ګران دي. نو دا بالکل تاسو ټیک وایي چې سهار موږ راپاسو او اخبار ګورو نو که شل خبرونه پکې لګېدلي نو هغې کې د 60% پکې د کرایم خبرونه وي او کرایم هم وجوهات هم دقه وي دغه چې دغه په کلي کې جګړه وشله په یو پوله باندې په یو مرله ځای تاسو باندې. خبر وکړه دا خبره یقینا چې د بجلی په بل باندې خبره ده او په لار باندې جګړه ده او په د ماشومانو په جنگ باندې ماشومانو بلکې دا ده. صبح دا کتلي په دې حیات آباد کې لا یو واقع شوی و هغه یو 2 ماشومان مړه او بیا د کور یو فرد بیا هغه چې انویسټیګیشن د کور یو فرد وجلي ځکه چې د به زما د بچو نه ډېرې نمبر یې په اخیستی دې تاکال کې چې کوم هغه ماشوم وجلې شوی و چې یاره مطلب په کور کې چې یاره دی شور کوي یا دی او بیا د هغې چې کوم عوامل ولټولی شو نو هغه څه نور شو. بهرحال ډاکټر صاحب پروفیسر صاحب څه ګڼئ تاسو یو اشاره خو ډاکټر صاحب اشاره نه بلکې ډېر وضاحت سره ووایي چې یو خو معاشي معاملات زمونږ ډېر زیات دی وخت کې ګراني ده مهنګایي ده آیا صرف هم دغه وجه ده که نه نور هم څه وجوهات شته؟ زه خو دا وایم جی زه خو لارډ برټن رسل جی خو ډېر د 19 سنچري بهترین فلسفر و نو هغه ویل چې یاره فکري ازادي بیل شی دی شخصي ازادي بیل شی دی پولیټیکل ازادي بیل شی دی وایي چې زمونږ د معاشره کې چې کوم معاشرو کې فکري ازادي نه او هغه فکر باندې قطغن لګېدلی فکر باندې تالې لګېدلی سوچ نشي کولی په خپله نو هغه سره به دا نقصاني چې اب کس چې څوک چې فکري ازادي شته هغه اولنې سټپ چې د امن د طرف والی چې کله پورې فکري ازادي نشي فلسافیکلی نو هیڅ قسم ازادي نشته. البته دا حاضر وخت کې چې موږ وګورو چې تاسو دې قابل هم نه چې خپل فکر آزاد ساتئ. مهنګایي پټرول ګراني ژوند ډېر ګران شو او دا متفقه طور باندې دا فیصله دا ټول کوي حکومت هم کوي اپوزیشن هم وي نو هغه خو ډېر زیات د سړی ژوند یو رول او د ژوند خوند بالکل بدل کی. ان شارټ هغه د ډپریشن مریض شي او هغه ډپریشن مریض شي هر وخت منفي سوچونه منفي خیالات راشي دې منځ کې هغه غیر د متشدد هم شي تشدد هم کولی شي خبرې هم زیات غوسه کرمینل طریقې طرف هم تللی شي او کور کې جګړې مشکلات پیدا شي. نو دا خو یو ایریا موږ نه کور نه دی شوی بس خاندانی طور باندې جینیټک یعنی خپل جینیټک بس هو یو پښتو کې چې پدری یا مور طرف نه جینز موروثي دغه شته جګړه مګړه ځان خوګول او یا یو بل قسم دی هغه چې دی ډېر زیات دی چې تاسو لا دفترو کې کالجز کې سکولز کې هر ځای کې عدم برداشت نظر او موږ سره خلک ایکسپرټ کم دي چې اساس ټول پاکستان وګورئ تاسو له ډاکټرز هم ملاویږي سایکالوجسټ فلسفرز تاسو له پی ایچ ډي چې د عدم برداشت کې ډېر کمو کسان کړي دي جی او زموږ مقابله کې زموږ همسایه ملک چې دی انډیا جی او ایران هغوی یونیورسټو کې ډېر زیات کوالیفاید کسان ډاکټریټ پی ایچ ډي سکلز خاص طور باندې سکلز چې دي داسې ترقی یافتہ ملکوں کے سکلز دی چې څنګه و هینډل کوي مثلا اداره کې څوک داسې نقصان وکړي څه شی وکړي هغه شر جوړوي نو هغې دپاره ټیم دی هر یو امریکا کې هر یو دفتر کې ټیم دی چې کله هغه له وایي چې رخصت شي تھینک یو ویری مچ نو څنګه به وایي هغه دونه دا ډېر ټیکنیکل ایشو دی تاسو خپل نوکر نه شي ویستی یعنی دا چې کم ډاکټر یوسف علي صاحب چې کم پروفیسر صاحب کم طرف خبره کوي چې یاره د خلکو رویې بدلول د خلکو په رویه کې مثبت تبدیلی راول بلکې پرسنالټي ډیولپمنٹ سره هم
دا تعلق ساتي. یو خو په دې باندې هم راسره لږ خبره وکړې چې یار دلته موږ سره دا گنجایش شته یا دا تصور کېدی شي او د دې سره سره ډاکټر صاحب د فکري او شخصي او د سیاسي ازادۍ خبره وکړه. نو آیا موږ په دې سیاسي ازادۍ خو به موږ وروسته خبره کوو، آیا موږ ته دا فکري یا شخصي ازادي دا چې موږ وضاحت ته دې کوو نو څنګه کولی شو؟ یو سړی و چې یاره د ما فکر دی ازادي، نو څنګه د فکر آزاد کېدی شي؟ ډېره مننه کاشف صاحب. یو خدای د سوشل لیبرټیز چې کتنې کې دا ټول راځي، شخصي ازادي، فکري ازادي، بیا معاشرتي ازادیانې چې کومې دي موږ چې څه ته وایو که نه. نو فکري خو ازادي په دې کې ټول لکه یو ډېر کمپریهنسیو یو جامع غوندې ټرم دی که نه. زموږ ټولو لکه زموږ فکر دی ازادي. زه په دې کې زه ازاد یم چې زه سوچ په خپله وکړی شم، زه څه شی اپناوم څه نه اپناوم، کوم فیلډ ته تلل غواړم کوم ته نه تلل غواړم، کوم اداره کې سبق ویم کومه کې نه ویم، کوم فیلډ لکه فرض کړو زه ادارو کې سبق زموږ پلار به ډیسایډ کړي چې یاره دی به ډاکټر جوړېږي، نو هغه غریب باندې د هغه صلاحیت یې او که د هغه یې او که نه هغه به هغې دپاره به هغه سکولونه به د پلار سلیکټ کوي هر څه ټیک شو. ښه بیا اکیډمۍ ته بیلیږي، ټیوشن به ورله نیسي، لوبو ته به یې نه پرېږدي هغه بالکل دغه. ښه بیا چې هغه اف ایس سی وکړي نو بیا هغه ځای کې فیلډ چوز کولو کې مسله وي. ښه بیا چې هغه سبق پوره کړي نو څه خو د فیلډ د څه چوایس نه چې څه شی جاین کړي، نو به کې انجینیرینګ را به شي، میټر ریډر به شي. نو یو دا بیا دا دی چې دغه څیز دپاره ګوره موږ د ماشوموالي نه شروع شو که نه تر د اخرې پورې موږ دومره اوور برډنډ یو که نه. لکه زموږ حکومت دا فیصله کوي زما بسته به څومره وي، ته سوچ کوه. لکه ځکه چې الریډي غریب دومره غټه بسته وړي چې د ملا پې خوږېږي، نو تا د هغه ټایم نه دی اوور برډنډ کو. ټیک شو. بیا ورته په سکول کې د هغه دومره دی ته ورته دومره کورسز ښیې، بیا د سکول نه راغلی نه بیا ټیوشن له ځي، ټیوشن له چې راشي بیا به جومات ته ځي، سپارې سبق له به ځي، نو هغه اوور برډنډه شروع شي. ښه بیا اف ایس سی اوسه کوي، بیا چې وروستو چې پریکټیکل لایف ته راشي زمونږ غوندې لکه فرض صحافت ته راغی، نو که د اخبار دفتر تنخوا ته کېناستو خو غریب به بیا وږی ژوند تېروي. د هغې دپاره به 3-4 فریلانس ادارو سره کار کوي. ښه فریلانس ادارو نه علاوه بیا چې ته یو دوکان ځان له جوړوي یا بس څه وړوکی غوندې کاروبار به کوي چې هغه 4 وکړي. نو دغه نو ښه چې بیا دې ماښام کور ته لاړ شي دی دومره ستړی که ښځه ورته خبرې کوم نه دی ته لکه سترګې پرې وباسي که نه، که ماشوم له غېږې ته راځي نو هم دی دغه وي. نو دا دغه دی. نو دا مونږ د بیسک د وخت د سر نه فکر زمونږ آزاد نه شي. مونږ بل د مشر په مخ کې خبره نه شي کولی، د استاد په مخ کې خبره نه شي کولی. ټیک شو. بیا په دفتر ته چې راشي نو د باس په مخ کې خبره نه شي کولی، بیا چې په اجره کې ناست وي د ملک په مخ کې خبره نه شي کولی. نو دا ټول هغه قطغنونه دي چې زموږ په فکر باندې د وخت د سر نه وي. بس یو سیټ سیزونه دي، بس دا به ته کې سکول ته به ځي راځي به ټیوشن به وي، بیا ښه اجره کې چې کښېنې نو ښکته به کښېنې بل به بره کې لکه ټیک ده. ویلیوز هم شته زموږ د معاشري، اقدار هم شته، خو هغه اقدار موږ دومره د خلک چې دي که نه دومره جوګه کړو چې بیا لکه زه خپلو کشرانو ته یم چې سپینه ږیره مو شي هم بیا د چا مخکې خبرې نه شو کولی، ځکه چې دونه ډېر موردین. دا زموږ ډېره غټه مسله ده چې موږ نه خو د خپل مستقبل فیصله کولی شو، نه موږ دپاره یو لار د ځان دپاره خوښولی شو. او څنګه چې ډاکټر صاحب ووایي چې یاره کوم زموږ اقدار دي، کوم زموږ ویلیوز دي، نو هغه په ځای د دې چې موږ دپاره داسې ماحول شي چې دا موږ خپل کړو، هغه په موږ باندې د مسلط کولو د امپوز کولو کوشش کیږي. خالد مفتی صاحب دا یو خو به راته دا ووایي چې دا کم تاسو چې کم عوامل ذکر کړل، نو آیا اوس دې مسلې ته موږ خپل معاشرتي سوشیولوجیکل ایشو ووایو که دې ته موږ سایکولوجیکل ایشو ووایو؟ د دې سره سره خانداني نظام لګیا دی متاثره کیږي. یو خودکشۍ سیوا شوې، بل د طلاق چې کومه ریشو ده هغه هم سیوا شو. دې له وجې موږ سایکو سوشل به وایو. سایکو سوشل دواړه عوامل پکې دي. جی مثلا سایکو سوشل کې دغه مرضی زموږ تعلیمي نظام چې دی، زموږ کریکولم نه وړاندې خو نه اوس ښه دی. زما ټول خپل لایف کې نه یو اداره یعنی شپږ او یا کاله وشو موږ د خپل اهداف متعین نه دي. موږ د دې ملک اهداف متعین نه کړو چې موږ دلته څه کول غواړو، کوم سیستم چلول غواړو، نه به د ماشومانو دپاره. د اهداف خو پرېږدی، اهداف پرېږدی، ماشومانو له اجازت هم نشته چې کوېسچن کولی شي. مور پلار نه استاد یها تک چې یو مذهبي کوېسچن وي نو تاسو مولوي صاحب نه کوېسچن نشي کېدی او یریږئ چې ما باندې دعوا ونه شي فلان کی ونه شي. نو جاپان کې وګورئ
او ویسټرن ویانا کې د خاص طور پر اوس ما لیدلی دی چې هغوی 10 کالو پورې خو ABC وغیره نه ښیي هغه سکلز زده کي لوبې او لوبو کې هغوی ما نه خو بهترین طریقې سره به هغه کمپیوټر چلېدل به ورله راځي آنلاین فلمونه جوړولی شي نور خبرې راځي ماشوم بالکل ماشوم چې او هغې به دا زموږ خو ډاکټر صاحب بله مسله راله په دې به یوسف علي صاحب مونږ خو په ځای د دې دا تاسو ووایي چې 10 کالو پورې هغه ته یعنی د کتاب سبق ورته نه ښیي اوس خو مسله دا راله چې والدین د 3 کالو ماشوم سکول ته ولېږي نرسري ته ولېږي او پری پلی ګروپ بیا پلی ګروپ نه اوس خبره پری پلی ګروپ ته ولې چې مور پلار چې دي میان دي هغوی په خپله د مرض کې مبتلا دا څونه چې موبایلونه دي هغوی هلته مصروف وي هغوی سره ټایم نه وي چې خپل بچو دپاره یو ماشوم د 2.5 کالو ماشوم د 3 هغې له ټایم ورکړي هغه همغه ماشوم هغې نه کم زه خو وایم چې دا 2 کالنی ماشوم چې هغې له موبایل ورکړی مور چې زه کار کوم دی پکې کارټون شارټون ګوري هغه تاسو هم ګورئ دې کې د ټولو قصور هم دی دا نه وایم چې موبایل خراب شه دی ایجوکیشن او ډېر ښه کار کولی شي نو چې مونږ په خپله نه کوو نو هغه به څنګه کوي که مونږ فار ایگزامپل په خپله کور کې ټایم باندې نه پاسو مانځه نه کوو نو مونږ بچو نه به دا توقع نه لرو څنګه به کوو او دا یو ښه خبره هم ده اوس هلته وګورئ چې کوم مسلمانان دي هغوی له کوم قاعده کوم شی ورکوي نو ایکسپلینیټري چې مونځ کوي مونځ څه شی دی پکچر به ورکړي خانه کعبه مسجد نبوي نو هغوی له پکټوریل طریقې باندې ساينس باندې ایجوکیشن هغه کوي زمونږ څه دی چې دلته زیات داسې ایپس راغلي دي چې هغه کې ډېر خطرناک خراب ایپس دي او هغه کې چې خلکو خودکشي هم کړې ده بالکل او دا خو تاسو پته یي او بل دا ګورم چې زمونږ سپورټس دپاره نشته سپورټس دپاره بلکې چې کوم ګنجایشونه مخکې وو کوم پېښور کې ښه مزیدار ګاونډ کې باغونه وو هلته ګورنمنټ په خپله جوړوي د سپورټس هم نشته د تفریح هم مواقع نشته لکه که موږ خپل پېښور ښار وګورو ښار چې کوم وګورو پیچیزم نشته هغه مشهورو چې پېښور د ګلونو اطراف کې هغه ډېر زیات په ګلونو د ګلونو ښار ګلونو ښار او فروټ ښار دا څه شفتالان څونه ښکلي څونه مزیدار هغه وخت کې ملاوېده ټولې خبرې چې دي اوس یو کیسه ده یو کہانی ده او نه چا په خپله انجوای کړي نو هغه به څه کوي بالکل یوسف علي صاحب یوه خبره ما وختي هم پرېښوده چې په دې سیاسي باندې به موږ سیاسي ازادۍ باندې آیا تاسو نه کړی چې زموږ سیاست هم د تشدد ښکار دی زموږ سیاسي ذمهوار خلک هغې چې خبره کوي که خپل مخالف مخاطب کوي نو متشددانه الفاظ جملې هغه استعمالي او اوس خو داسې وخت راغی چې 2 سیاسي مخالفین په یو ځای کېنولی هم نشي بالکل بېشکه دا زه سیاسي ته هم راځم خو ګوره د دې ټولو څیزونو اثر وي که نه ډاکټر صاحب ناست دی او د دوی په مخ کې چې په نفسیاتو خبره کوو نو لکه ځان راته ډېر عجیبه لګي خو لکه کور کې چې سهار راپاڅې که نه نو د مور پلار جګړه وي چې بار روزي کوڅې ته نو چېرته جګړه ویني خط څنګه چې ډاکټر صاحب وي سکرین ته چې ګوري نو هغه به یا ایکشن موویز ګوري یا به پبجي ګیم کوي آنلاین گیمز هغه نو هغه به ډیفینیټلی په ذهن باندې هغه به ډپریشن هم راولي هغه به اګریشن هم راولي ستا په ایټیچیوډ کې یا ستا په رویه کې نو هغه دغه هم دي بل طرف ته دا تاسو ډېر زیات بنیادي سوال دی چې په کار دی چې زموږ سیاسي مشران هغوی کیني او په دې مسلو سوچ وکړي چې یاره د معاشرې نه د عدم برداشت څنګه حل راولو ډایلاګ وشي د خلکو مسایل کم دي چې هغه دوی په دې باندې مجبوره کوي چې دوی ما جماعت سره دا حل دی او ستا جماعت سره څه حل دی هغې د وجې نه هغې په یو بل باندې داسې الزامونه بنیادي مسایل څنګه حل کړو چې لکه اوس انامپلایمنټ څنګه حل کړو دا د انفلیشن یا د
د ګرانۍ څخه حل روباسو، دا خلک بېروزګاره دي دې څخه حل روباسو، دا ډیولپمنټ نشته دې څخه د هغې په ځای هغوی څه کوي کنځلې کوي یو بل ته. دا کنځلو دا دغه چې دی دا خو دا اوس لږ ډېر زیات شو، کېدای ټایم کې ډېر زیات ښه شوی و. تکړه سیاستدان هغه دی چې مخالف ته ډېر ښه بدردو. بیا په سوشل میډیا باندې زمونږ نوجوانان دی الله پاک ورته هدایت وکړي، هغوی داسې داسې کنځلې ایجاد کړي چې سړی ورته حیران شي چې سړی ویلی هم نه شي. بیا دا تاسو چې کوم ته اشاره وکړله چې کینو نو د یو بل لکه دوه سیاسي مشران چې ځان ته ډېر غټ قانوندان او زده کړه به ترې کوي مشرانو د سینټ زمونږ د ملک اعلی عدلیې د اعلی لیجسلیچر مقننې هغې د اپر هاوس ممبر وي او هغه دواړه راشي یو بل سره خوشتي شروع کړي په لایو ټي وي کې، او بیا د هغې د یو فالوورزم او د بل فالوورزم د هغې بیا انټرپریټیشنز خپل کوي او بس د هغې مسلسل ویډیوز هم جوړېږي. دغه نو به څه خورئ په معاشره کې؟ خو به دا نه خورئ که نه چې یاره یو ګوره څنګه چې ډاکټر صاحب ووی چې د 10 کالو پورې خو ورته هغوی کتاب نه ښیي چې ځکه چې د دې حروفو هم په ذهن باندې اثر کېږي که نه، او ورته نه ښیي. هغوی چې یاره دوی د نیچر سره عادت کول، څه چې دوی نیچرل گیمز دي دا دې کوي که څه دا دې کوي. بلکې ډاکټر صاحب دې کې لږ زه زما د معلوماتو مطابق زما طالب علمانه چې کومه رایه ده یا معلومات دي دا دي چې هغې په دغه وخت کې وګوري چې د دې ماشوم رجحان او ټینډنسي کم طرف ته ده، د هغې نه بیا هغې وکړي چې دی به انجینیرینګ طرف ته لاړ شي، دا به ډاکټر جوړ شي، دی به چې دی نو مطلب سوشل ساینسز طرف ته راشي. ها بالکل. او بیا هم په هغه معاشره کې دا نه کمې چې یاره دې که ډاکټر جوړېدل غواړي نو هلته میډیکل کالج نشته، که شته نو هغه 15 لکه روپۍ داخله ده ځکه هغه بیا نشي کولی. که هغه بیا انجینیر یا پایلټ جوړېدل غواړي هلته کې تاسو هم تللي ډاکټر صاحب خو ډېر ګرځېدلی دی. مونږ هم ماشومان په نهم کې هغه وایي زه به پایلټ جوړېږم، پلار وایي بالکل دا زوی به پایلټ جوړېږي هغه جوړ شي. او ماشوم وایي چې زه دا زما ملګری دی زموږ ستا بلکې کلیوال هم دی مختار، هغه وایي زما لور وایي چې زه به ساینټسټه جوړېږم، زه هم چې جوړه شم. جی بالکل. نو هغه لکه هلته کې ورته په معاشره کې بیا اپورچونیټیز هم وي که نه، د هغې سیاستدان هم اویر دی که نه، هغه په خپلو مسایلو پوه دی، د خپلو مسایلو حل ګوري، جګړې نه کوي نه هغه په یو بل باندې. نو دا سیاسي عدم برداشت دا پکې لا یو بل ډېر غټ زمونږ یو د معاشرتي یو ډېر غټ مرض دی که نه. څنګه چې فکري او شخصي ازادیانو خبرې وکړه هغه هم دی، هغه هم بېشکه دی ځکه چې لکه مونږ چې سهار راپاسو ما څنګه وختي وي که نه په جګړو راپاسو او چې ماښام ځو په جګړو، او بل دا چې مونږ اوور برډن دونه زه چې ماښام لاړ شم کور ته نو زه اکثر د اخبار کار په کور کې کوم، نو زه په بچو باندې هغه دغه خبره ماشاءالله ولګوم چې څوک به خو هم نه راځي او څوک به خبره هم نه کوي. که چا خبره وکړو د تعلیمي نظام خبره دې وکړه او دا زموږ دپاره ډېره د افسوس خبره ده چې موږ لکه څنګه چې وختي مه عرض وکړو چې یاره 6 او یا کاله وروسته هم موږ نن په دې خبره کوو چې زموږ تعلیمي نظام کې دا نقایص دي. بهرحال یو خو وختي ما یو سوال ستاسو ته وړاندې ایښی و چې یاره خودکشي او طلاق رجحان دا ډېر زیات شوی دی، د هغې سره سره بیا که موږ روزګار خبره کوو نو د روزګار لکه تېرو ورځو کې زموږ یو د پبلک سروس کمیشن یو ډایرکټر صاحب قتل کړی شو، ووژلی شو. په دې ووژلی شو چې د یو کس نه څه مراعات یا څه پیسې نه اخیستې چې هغه ته نوکري ورکړی شوې وي. خبره چې دې ځای ته راغلې ده. اوس دغه ټول عوامل چې موږ ګورو نو حل څه دی چې حل طرف ته څنګه تللی شو؟ خبره دا دی چې دا خو یو قسم داسې مووي شو یا جوکرز هم پکې شته، کریمینل هم شته، او هر یو زموږ ادارو کې داسې کېږي لګیا دی. ما سوای چې کوم ډېر ډسپلن ادارې دي مونږ بیهیویر یو طرف ایکسپیکټیشن دی توقع دی او یو طرف څنګه تاسو مخکې وویل اټیچیوډ دی. نو اټیچیوډ او ایکسپیکټیشن دوی یو بل سره مرګرتیا کوي. که موږ یو شی ایکسپیکټ کوو معاشرې نه چې یاره فلانکي سړی زوی دی رشته دار دی هغه زوی رشوت ورکو پیسې ورکو جاب یې اپګریډ شو او زما زوی نشي کولی زه نشم کولی، نو هغه سړی چې دی چونکې اتفاق سره زیات کسان چې دي اوس په مزه مزه دا کېږي، زه خو اوپنلی به وایم چې کرپشن طرف لځي، نو هغه چې کوم نه ځي هغوی تعداد کمیږي لګیا دی. نو هغوی له ګلټ محسوس کېږي یار چې کاش ما چې داسې کړی نو زما زوی یا ما بچی چې دی هغه خپل پراپر طریقې سره نه کوي. اگین آی مست سے چې بیا موږ له فکري ازادي نشته. پکار دا دی چې هغه کس ډیټرمنټ شي
هغه وایي چې زه دغه کوم او ادارو کې داسې کسان پکار دي چې یو افسر دی هغه ACR لیکي هغه لیکي چې ته نظر ساته هغوی سره سوشل ایشوز باندې خبرې کوه ذاتي دا خلک به د کم ځای نه راوړو ډاکټر صاحب ګورې چې دا خو شته خلک شته کوي زده کوي فار ایگزامپل آی ایم ان دی لیټ ایج کې یم دونه مطلب تاسو سره کېنم ینګ شم ګنې بیا لیټ ایج کې یم نو اوس مای ایټیچیوډ از مای پروفیسر ټولډ می ونس شیلا برنارد ډېر زبردست سایکالوجسټ نو هغه وایي چې ما هغې له ویل چې ته جواب نه ورکوې الټا ته چې لاړ شې فلانکي ځای کې لیکچر نه ورکوې کینې چې نه زه خو به کینم زه ری لرننګ سټیج کې کله چې موږ مشران شپېته نه زیات شو او ګریجولي ری لرننګ سټیج کې راشو نو بیا موږ نور کسانو نه هیلپ لکه چې ما یو اوس ډېر مقاله ویلې دی هلته ریسرچ نو ما یوازې خو کار زه نشم کولی نو ما سره چې 15-16 سایکالوجسټ کار کوي ډاکټران دي 2-3 ینګ نو چونکې ما ماحول ښه هغوی دپاره کړی دی یا ما زویم دی نو دا کار هغه والا دی ډیټا دپاره SPSS هغه به کوي دا دغه کوي کوالټیټیو انالیسس دپاره څوک هم نشته ډېر کم دی بیا ما خپل رور په دې باندې پوهېږي نو هغې نه تپوس وکړو نو دغه شانتې موږ سنتسایز کو او هر شی چې د خپل ځای باندې راغو چې هلته ما پریزنټ کو نو مخکې ما وویل او هغوی تصویرونه لګولي چې دا کسان دي چې د دوی ګایډنس او د دوی هغې لاندې ما دا شی تیار کړی دی مای جاب از ټو ریلرن اینڈ دین ریپروډیوس دس نیو تھنگ which I call activity report with data presentation اور ډیټا مخفف دا نشته چې بې دریغ ډیټا پریزنټیشن کېږي نو پیپل لایک ډیټا خلک شته او بعضې داسې خلک هم دي چې هغوی بس تک شروع شي پوره سپاره ووایي سایکالوجي کې بالکل جی یوسف علي صاحب ډاکټر صاحب چې کومه خبره کوي یا دی چې کوم د خپل رویې یا د خپل طریقې کار وضاحت کو نو خلکو ته کریډټ ورکول خپل ملګرو ته خپل ټیم ممبرز ته خپل ټیم ته کریډټ ورکول زموږ خو مسله دا ده چې موږ خو پردی کریډټ اخیستلو کوو او ډېره دا هم زموږ یو ډېر لویه مسله ده ډېر ډېر صاحب وختي چې کومه خبره وکړه زما هغه ډېره خوښه شوله چې یو خدای دې موږ له دا ابرپټ ریسپانس نه دی دا ډېر غټ چې کله نه کله یو کس په غوسه حالت کې هغه بیا ریسپانس ورکړي ډېر چې دا جواب چې دا فریج کې کېده چې یخ شي بیا یې ورکړه نو هغه اکثره معامله هغه جواب نه مخکې حل شي یو دا خبره وه دویمه تاسو ووایئ که نه چې زموږ په دې معاشره کې دا طلاق دا سوسایډ بل دا دی چې دا بچي خرڅول او بچي وژل دا مونږ وینو روزانه که نه بچي مړه کړه په کره کې مور راپاس د بچي مړه کړه پلاني ځای کې پلار راپاس د بچي مړه کړه نو هغه نو دا هغه بنیادي مسلې دي که نه چې دا ظاهره خبره ده چې دا به یا تا ډپریشن ته بوځي او یا به تا سایکولوژیکل مسلې به ته کریټ کوي ښه دا کریډټ والا خبره دا ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې مونږ هم په داسې فیلډ کې یو چې هغې کې اکثر کریډټ چې مونږ په خپل نوم سیز نه هم لیکو نو کریډټ لاین باندې لیکو که نه نو هغه په پردي کریډټ لاین هم سیز نه پیرزو که نه دا وخت سر نه لکه وبشي جونیئر به لاړ شي یا به کار وکړي سینیئر به راشي یا په خپل نوم ولیکي نو دا خبل دا دی چې په ډېرو څیزونو کې دا ډاکټر صاحب چې کومه خبره وکړه که نه چې ایکسپیکټیشنز او ایټیچیوډ لکه ته چې د کریډټ وږې نه یې که نه نو معاملې به ډېرې ښکلې روانې اسانې به شي ډېرې کار به ډېر اسان خو که ته د هر یو څیز کریډټ هلې چې نه ما دا وکړه دا په دې سوشل میډیا یو ډېره ښکلې یو ویډیو مشهوره ده که نه کلیپ دا خلکو کړی دی چې خلک د ګودام کې کار کوي که نه یو کس سره هسې مخ یو کس پکې هسې ځي راځي ټول کریډټ هم هغه اخیستو او هغې سره لیکلي چې په هر خاندان کې داسې یو کس وي چې نو د کریډټ د ټول نه ښه مثال هم دقه دی که نه چې هغه ځان ښیي آوټپوټ شو یې نور کوي اسم نه آوټپوټ د هغه اسم دی که نه نو دا بس دي زموږ معاشرتي او دا چې دي دا ټول ایشوز چې دا ته کمپلیکس هول کې چې سړی ګوري که نه نو هم د دقه وجې دي چې هغه زموږ ذهن په دباو کې زموږ بیا کارونه ټیک نه وي زموږ خوب ورسره افیکټ شي زموږ کار ورسره افیکټ شي او چې کله ستا کارونه افیکټ شي نو بیا ته پروډکټیو نه یې بالکل بیا ته پروډکټیوټي ختمه شي بالکل ټیک زموږ کارکردګي متاثر شي بالکل خالد مفتی صاحب اوس دغه ټول مسایل
چې مونږ کوو نو دلته زمونږ لوی یونیورسټۍ دي او د هغې دپاره بجټ، بلکې اوس خو دا ده چې اوس خو دا یو ریس روان دی چې په هره ضلع کې به یونیورسټي وي او تقریبا په هره یونیورسټۍ کې د سایکالوجي ډپارټمنټ شته. د دغې څه کردار دی؟ آیا هغه خپل کردار ادا کوي، پوره کوي؟ ګورئ جی هغه کې څنګه چې بار دنیا کې کیږي نه کوي جی، لیکن اوس کارونه شروع شوي دي جی. دوه وجوهات دي جی یو خو سایکایټریسټ یا ډاکټر چې هغه دونه ستړی ایج سره هغه لیمیټیشن زیات دي. هی ریکوایرز هیلپ، هی ریکوایرز سایکالوجیست، هی ریکوایرز سایکالوجي ایٹ ہوم، هی ریکوایرز سایکالوجي ایوریویر. نو ځکه چې ما مخکې ویل اوس بل طرف موږ دا ګورو چې پوره معاشره چې دی دونه بوج نشي برداشت کولی د دغه اکانومي. زموږ اکانومي دونه خراب دی چې اوس بالکل تیاره ښکاري. دا یو فیکٹ دی. اوس ما چې کوم انسټیټیوټ کې یو ځل تللی وم او ما کار کول اګین یو جرمن ټیچر و، نو هغه چې راغو نو اکانومیسټ ما یې دی اکانومیسټ څه کار دی چې موږ سره سایکالوجي سایکایټري کې راغو. هغه وایي چې دا خاص طور باندې ستاسو ایشینز چې دي او پیپل فرام پور کنټریز هغوی دپاره دا کلاس دی چې خپل یو فیلډ ستاسو دی، ډاکټر دی، انجینیر دی، هر څه دی، هغې سره سره تاسو کاروبار څه کوئ، هاو یو ګیټ انوالوډ. نو خو جی ځان بدکاري، زه خو جی انجینیر یم، زه به اوس کاروبار کوم. نه جی ما هغه جواب ورکړی. ما بچپن کې تقریبا د 8م جماعت کې وم چې زموږ سره یو ملګری و هغه پلار، نو هغه چې دی د بزنسمین و، باقي انپړ انګوټه چاپ. نو هغه زوی مال هغه خپل زوی جوړ کړی و، ته زما زوی تا سره نشته څه خج پیسې ښه کپړې اچې، ما دا ما اچولی دي هغه دی فلان کې دی. وایي نه ته به داسې کوې چې هغه نه دا هغه زمانه کې مونګفلي وایي د مونګفلي 2 بورې به والې دونه پیسې تا سره شته. صحیح. او هغې له ووایه چې کله دا ګران شي وخرڅوه منافع باندې، بیا هغه پیسه ګرو کا او یقین تاسو کولی شئ نو کوئ. بالکل اختیار خبره ده چې زموږ دا هاسپټل او اورایزن دا چې کوم اداره ده ان جی او، دا ما 2000 روپے انویسټمنټ کړی. هغه انویسټمنټ نه فردر چې صرف دنه پیسې راتلې منافع، هغه بیا ری انویسټمنټ کو او ری انویسټمنټ او انویسټمنټ او ری انویسټمنټ او دا ان لارج کول. ما ډېر زیات یو قسم پورا کاروبار خو نه، خو شوق سره دا مونګفلي ما اوس لاست ایئر هم خرڅ کړی دی. دا د ګوره رهنمایي پکار ده چې هغوی بیا ما وکتل، هغوی سټوډنټس هغوی ټلویزیون کې ټول وایي یو پروفیشن نه دی پکار، باقي ورسره شوق والا شاید چې دی شوق والا کاروبار هم پکار ده. پکار ده چې زمونږ چې کم کاروبار دی یا هغه نه ګټه کوي چې هغه زمونږ شوق هم وي، نو بیا به ډېر ښه چلیږي. او ډاکټر صاحب ډېر ښه مثال هم موږ ته راکړو، ډېره رهنمایي هم په دې کې وکړه او په دې باندې نورې هم ډېرې خبرې کېدی شي ځکه چې زموږ ذهن کې هم ډېر سوالونه نور راله. بهرحال وخت موږ ته اجازت نه راکوي. زه شکریه ادا کوم د پروفیسر ډاکټر خالد مفتی صاحب او د ډاکټر یوسف علي صاحب چې تشریف یې راوړو او په دغه خوشکه موضوع باندې موږ سره ډېرې دلچسپې او خوندورې خبرې اترې وکړې. اوس د پروګرام وخت ختمیږي. خپل کوربه کاشف الدین سید ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.